بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په مایکروسافټ ورډ کې چې نن کوم اخر ټپ شروع کوو ویو ټپ دی. ویو کې اول ګروپ دی ویوز دا معنا چې دا ډاکومنټ ته په کوم ویو ګوري. دلته موږ او تاسو 15 قسمه ویو لرو. ریډ موډ دی، پرنٹ لی آؤٹ دی، ویب لی آؤٹ دی، آؤټلاین دی او ډرافټ دی. اول پرنٹ لی آؤٹ موډ ګوره دا هر یو موډ ځان ته فرق لري. اول ګوره ریډ موډ څه معنا دا ریډ موډ دا کار کوي چې سبا کېږي صرف به ریډ کېږي ډاکومنټ. مثال موږ تاسو ته 6 ټکس ولیکه انټر هم کړئ لږ به زیات کم مثال د اگزامپل لپاره انټر. اوس تاسو ګورئ په ریډ موډ ما به کلیک کو. اوس دا ریډ موډ دی. دې موډ کې په ډاکومنټ کې ته ایډیټنګ نشي کولی. مثال ایډیټ پکې نشي کولی. ګوره څه ته ډیلیټ کولی نشي، ته پکې انسرټ کولی نشي. دا صرف ریډ اونلی موډ دی. دغه ګوره بل مشکل هغه دی چې تا ته ګوره سکرین په سر د پیجز نمبر د څه په شکل کې ښیي، د سکرین په شکل کې ښیي. یعنی د سکرین په شکل به تا ته په یو وخت کې په سکرین 2 دانې پیجه یا 2 دانې سکرینه به درته ښیي. دغه بټن ګوره نیکسټ بټن د دې په ذریعه تاسو ګورئ پیج څه کولی شئ، چینج کولی شئ. ګوره پریویس بټن ګوره پریویس سکرین ته دې بوځي دغسې، او دا نیکسټ چې دی نیکسټ سکرین ته دې بوځي. دکې درته مثال یو ټولز ښیي، مثال فایند دا خو پوهېږئ، او ویو درته ښیي ایډیټ ډاکومنټ. په دې کې ایډیټ کې واپس کوم موډ ته لاړو؟ پرنټ لی آؤټ موډ ته. یعنی ریډ موډ دا معنا چې دې موډ کې ته صرف ډاکومنټ ولوستلی شي. پرنټ لی آؤټ موډ دا دی چې پرنټ شکل دی. د پرنټ دپاره چې کله پرنټ دپاره څه ټکس لیکي یا پرنټ دپاره کوم ډاکومنټ استعمالوئ نو کوم موډ نه به کار اخلئ؟ پرنټ لی آؤټ موډ نه. بیا دې کې دا کار دی چې د پیجز نمبر درته ښیي، د لغتونو تعداد درته ښیي، او کرنټ لنګویج درته ښیي. او په ډاکومنټ کې هر قسم ایډیټنګ موږ او تاسو پکې کولی شو. هر قسم چینجز چې وغواړو پکې کولی شو. او ویب لی آؤټ چې دی دا د انټرنیټ په شکل کې. یعنی ګوره دلته مولوي صاحب څه کار دی؟ بل چې دی ویب لی آؤټ دی. ویب څه معنا؟ ویب خپله مثال پر دا د انټرنیټ صفحې ویب سایټ. اوس ګوره ویب لی آؤټ موډ دا معنا see how your document would look as a web page. This layout is also great if you have wide table in your document. دا یو داسې موډ دی چې د انټرنیټ صفحې موډ دی. خو دا د څه دپاره ښه دی چې کله ته یو پراخه ټیبل ولرې هغه دپاره باید ته کوم موډ واخلې؟ ویب لی آؤټ. ګوره دا ویب لی آؤټ موډ دی. انټرنیټ کې ګوره کله چې فیسبوک خلاصوئ د انټرنیټ صفحه هم داسې پراخه وي او که نه. دا اوس موږ او تاسو سره ویب لی آؤټ موډ چې دا کار دی چې د پیجونو منځ کې درته سپیس نه ښیي چې ستا ورکه کوم ځای کې ختمه شوې ده. او ګوره پرنټ لی آؤټ موډ کې درته ښیي چې پیج منځ کې فری سپیس ښیي چې دا پیج دلته ختم شوی، بل پیج دې نه شروع دی. او په ویب لی آؤټ کې تا ته د پیج نمبر هم نه ښیي. ګوره صرف درته څه ښیي؟ ورډز درته ښیي چې څومره لغتونه دي. دا یې درې واړو منځ کې فرق دی. خو زیاتره کوم موډ استعمالېږي؟ پرنټ لی آؤټ موډ. دا موډونه موږ او تاسو دې نه هم چینج کولی شو. ویب لی آؤټ موډ، ریډ موډ شو یا پرنټ موډ شو. آؤټلاین خپله وایي څه ته؟ ګوره آؤټلاین خپله وایي خلاصې ته. مثال یو کورس ته چې لاړ شو ورته یې آؤټلاین راځه کمپیوټر نه وه آؤټلاین دا چې د کمپیوټر کې تاسو کوم پروګرامونه تدریس کوئ دته آؤټلاین و. یو ورکه درته درکړي چېرې کمپیوټر کې دا پروګرامونه لکه دا براوشرې چې دي دې ته خپله آؤټلاین ویل کېږي. لکه موږ او تاسو اوس یو آؤټلاین جوړو. مثال ته راځم، مثال ته مو لیکلو CIT یا هم لیکلو مایکروسافټ آفیس، لاندې مو ورته څه ټکس ولیکه یو هغه ولیکل شو. مثال آفیس چې شی دا مثال معلومات. بیا مو لیکلو مایکروسافټ ورډ، صحیح شو. بیا دلته مثال د ورډ باره کې څه معلومات یا لیکو همداسې مایکروسافټ ایکسل، مایکروسافټ پاور پوینټ، مایکروسافټ ایکسس او مایکروسافټ آوټلوک. ګورئ اوس دا موږ او تاسو سره آؤټلاین شو. داسې نه ښکاري چې دا آؤټلاین دی ځکه ټول په یو برابر دي که نه. اوس زه د دې نه آؤټلاین جوړوم، ویو ته راځم ګورئ او په آؤټلاین باندې کلیک کوم. دا اوس موږ او تاسو سره آؤټلاینینګ شو، دا اپشن شو. مثال موږ او تاسو ویلو فهرست کې چې فهرست جوړو عنوان باید په کوم سټایل کې وي؟ یا لیول سټایل کې وي یا هیډینګ سټایل کې. اوس دلته موږ او تاسو دا هم د آؤټلاین د فهرست په شکل کې جوړو. اوس دا باید کوم لیول راشي؟ 1. او دلته څه انتخاب دي؟ باډي ټکس څه ته باید انتخاب شي؟ متن ته که نه. نو دا موږ باید کوم لیول کو؟ لیول 1. نو دلته تاسو څه ورته اخلئ؟
لیول 1 ګوره هډینګ شو کنه دا باید کم ټیکس وي باډي نو تاسو وګورئ باډي ټیکس دی او کنه لږ سایز ورکړئ کوم دی ټیکس باډي ټیکس شو او کنه دا به پکې باید کم هډینګ شي دا مایکروسافټ ورډ دا باید هډینګ 2 شو کنه نو څه ورته انتخاب دی لیول 2 دا باید کم هډینګ شي لیول 2 نو دلته هم دا لیول 2 کا دا درې واړه باید لیول 2 شي کنه دلته راشه ورته څه انتخاب کا لیول 2 اوس مثال مایکروسافټ ورډ کې کم مایکروسافټ ورډ ټیچ کوي مثال ورته چې مایکروسافټ ورډ 2014 اوس وګوره دا کم لیول شو 3 دلته اوس ګوره ایکسل کې زما انټر کو تاسو وګورئ اوس موږ تاسو کم لیول کلیک کړئ زه دریم لیول شي نو دې نم کېږي ټپ بټن ووهئ کم لیول شو 3 مثال ورته چې مایکروسافټ ایکسل کې هوم ټپ خو دا اوس یو آوټلاین شو کنه پاور پوینټ مثال څه د پاره استعمالېږي ورته چې پریزنټیشن د پاره ایکسس څه د پاره استعمالېږي مایکروسافټ ایکسل مثال د ډیټابیس د پاره ښه آوټلک څه د پاره استعمالېږي آوټلک مثال د انټرنیټ د پاره دغسې دا اوس ګوره آوټلاین لیول شو چې معلومیږي چې مایکروسافټ آفس موضوع ده دې کې کم کم هډینګونه دي صحیح شو د کې بیا دننه کم کم هډینګونه دي د خپل آوټلاین وي اوس دلته ګورئ دا بټن دي همدې نه مثال دا یو لیول چې غواړي تر څو پورې موږ لیول لرو 9 پورې دلته ګورئ بټن دا ول پرموټ ټو هډینګ 1 دا اوس کم هډینګ دی غواړي هډینګ 1 ته وي پس کلیک کا پرموټ ټو دا کم هډینګ شو هډینګ غواړي چې کم هډینګ ته واړي دلته څه لیکلي ډیموټ ټو باډي ټیکس مثال ګورئ غلطۍ نه تاسو مدا ټیکس څه شو لیول سټایل واغستو یو قدر ته دا باډي ټیکس ته واړو نو دلته پس کلیک کې ډیموټ ټو باډي ټیکس کوم یو ټیکس ته واوړې دا باډي ټیکس دا بٹن څه کار کوي څه لیکلي دي پرموټ الټ شفت لیفت بٹن پرموټ دا معنا اوس دا مثال کم لیول دی مونږ تاسو سره زور 3 دی زور ته دا کم لیول تکا تو ګوره پرموټ ورکو کنه ترکی واپس دا کم لیول ته غواړي 3 دلته ګوره په دې بل بٹن کلیک کا ډیموټ دغه څه لیول بدلول شي لیول 3 غواړي 4 غواړي هر لیول ته بدلول شي بیا دلته ګوره لیکلي دي چې موو اپ دا لیول مثال دا ایکسس نه آوټلک پاس دی دا زه کوم پاس کړم نه انتخاب کا پس کلیک کا موو اپ دلته مثال کلیک کا دلته ورته موو اپ وګوره پاس هم ویوړو کنه لاندې راولي موو ډاون کولیپس مثال زه ورته چر دا کولیپس کا یعنی دا عنوان کې چې کومه موضوع دا مخایا ګوره کولیپس پټه شو کنه ایکسپینډ واپس راته سکا شو کا دغه څه کولیپس او ایکسپینډ دا کار کوي شو لیول سو لیول زه ورته مېر سو لیول 2 صرف راته وخایا وګوره لیول 2 سو یو همدا دی کنه خال لیول 3 هډینګ راته وخایا کم یو دی وای دا دی لیول 1 هډینګ راته وخایا ورته هم لیول 1 هډینګ راته وخایا لیول 1 هډینګ دا دی دغه مثال دا هډینګونه یو درته څه کولای شي شو کولای شي شو ټیکس فارمیټینګ اوس دا وګوره دا لیکل اکثره په فارمیټ سټایل کې دی او کنه اوس وګوره هډینګ سټایل کې دي کنه زه ورته هم شو ټیکس فارمیټینګ فارمیټ تیز تکا ګوره فارمیټ تیز تش کنه فارمیټ ورکا خی کنه شو فرست لاین اف اونلی دا پروګراف ته کنه زه ورته هم دې اول لاین صرف وخایا وګوره اول لاین به شو کی کنه لکه دلته تاسو ټیکس ولیکه مثال باډي ټیکس هم انتخاب کړه دلته هم څه ټیکس ولیکه صحیح شو اوس د دې لږ سایز وړوکی کومه زه ورته هم چې د دې هر یو پروګراف اول لاین وخایا وګورئ ته ټیک مارک ولګه د هر یو پروګراف اول لاین خی کنه ټیک مارک ایسته کا شو کیږي او کنه یعنی دا خپل آوټلاین سټایل چې آوټلاین چې کله جوړه وې دا اپشن نه بد دینه وکارله شو ډاکومنټ بالا ګوره باز بیا ما درس میته بل ګوره شو ډاکومنټ اوس ګوره دلته ماستر ډاکومنټ مثال مونږ آوټلاین کې کار کوو اوس دا هر یو ځان ته ډاکومنټ کې غواړو چې شو شي نو تاسو په شو ډاکومنټ کلیک کوئ ګوره دې کلیک کریټ اول کریټ څه معنی ځته چې دا ځان ته وی کا هغه ډاکومنټ کا ګوره چې په کریټ کلیک کوم ځان ته ډاکومنټ شو کنه څنګه به اوس پته لګي دا ځان ته ډاکومنټ دی په دې بٹن باندې تاسو کلیک کوئ ډبل کلیک کوئ ګوره په بل ډاکومنټ کې درته اوپن کو کنه یعنی داسې آوټلاین چې جوړ کو چې هر موضوع ځان ته ډاکومنټ ته کنورټ کول غواړي بیا په څه کلیک کوئ په کریټ ډاکومنټ بل ګوره لیکلي دي کولیپس سب ډاکومنټ دا کوم ډاکومنټ دی مین ډاکومنټ زه ورته یم چېرې دا څه کا کولیپس کا ګوره اوکې کا ټول ډاکومنټونه څه کا اول یې سیف کو درې اوس کولیپس باندې خپله پوهېږي
دا سیف کوم دا ډاکومنټ یو ځل ګورئ دلته زه کلیک کوم زه ورته دا ځان ته یو ډاکومنټ کا یو منټ شو ډاکومنټ کریټ ګورئ دا انتخاب کریټ ډاکومنټ یو ځان ته ډاکومنټ شو که نه دا زه غواړم چې ځان ته یو ډاکومنټ شي کریټ ځان ته یو ډاکومنټ شو که نه بیا کولیپس ایکسپینډ دا کولیپس دی ګوره دا کولیپس کول دې شکل کې کولیپس یې که ایکسپینډ یې که ګوره کولیپس آف ډاکومنټ ډو یو وان یس ګوره دا کولیپس شو مثال تا ته به ډاکومنټ نه ښیي هغه ادرس به یې ښیي چې دا ډاکومنټ کوم ځای کې سیف دی یعنی بند شو کولیپس معنا بندوله ادرس به ورته شو که ورته چې نه واپس ایکسپینډ کا ایکسپینډ ډاکومنټ ګوره واپس شو او که نه انزرټ څه معنا د سره نور لیکل یو ځای کې مثال ګورئ دلته یو ډاکومنټ لیکم دې کې مې څه ټکس ولیکه دې ټکسه مې لږ کلر هم ورکړو چې په نښه شي کنټرول ایس دا سیف کوم په ډیسکټاپ باندې د انزرټ په نوم انزرټ مثال د دې ډاکومنټ لیکل دغه آوټلاین سره دلته یو ځای کوم راولم نو په انزرټ باندې کلیک کا کوم ځای کې دا ډاکومنټ د څه په نوم په ډیسکټاپ د څه په نوم دی د انزرټ نو تاسو ګوره کلیک کوئ اوپن یې کوئ ګوره ټکس هم دلته راغی او که نه واپس یې ختمې ان لینک کې ان لینک باندې کلیک کا لینک به ورسره ختم شي یعنی ان لینک کا دا لینک ختموي یعنی ګورئ دا اوس ځان ته ډاکومنټونه دي که نه زه ورته یم د ډاکومنټ نه وباسه ان لینک ګوره ډاکومنټ نه ووتلو او که نه همداسې مرج دی مرج څه معنا لکه دلته اوس ګورئ انډو کومه ده دا دواړه ډاکومنټونه یو ځای کومه نو دا به تاسو انتخاب کوئ دې انتخابول دا لږ مشکل دی چې دغلته دا مرج کار وکړي په داسې ډول باندې دا انتخاب شي چې مرج دا دی ګوره دا دواړه ډاکومنټونه یو ډاکومنټ جوړ کړه مرج کا یو شو او که نه سپلایټ څه معنا بیا سپلایټ کا دلته ګوره واپس سپلایټ کېږي او که نه مثال سپلایټ واپس بیل شو لاک ډاکومنټ مثال ګورئ دا زه دا لاک کومه چې په دې کې څوک هیڅ قسم تغیرات رانهولی شي نو لاک ډاکومنټ باندې مې کلیک کړو په یس مې کلیک کړو اوس تاسو وګورئ دا ځای لاک شو مثال ګوره ډبل کلیک کا بل ډاکومنټ کې دا اوپن کېږي پرنټ لیاوټ موډ کې دا به په کوم ډول وي یو منټ نه لاک شکل کې ګورئ هیڅ قسم تغیرات به پکې نه کېږي پام هم دی لیکل کېږي لیکل ډیلیټ کېږي نه ځکه دا ډاکومنټ موږ څه کوو لاک نه وباسئ ټیک مارک ایسته کا اوکې کا واپس به دا لاک نه څه شي دا به انتخاب کړئ داسې او دا ډاکومنټ به ټول په دې کلوب بټن به کلیک کړئ unlock the operation cannot be done because the sub document is open دا دلته اوپن دی ځکه نه هغه کېږي دا به اوپن ګورئ واپس لاک نه ختم کا ګوره اوس پکې چینجز کېږي او که نه او کلوز آوټلاین ویو آوټلاین باندې په فایده یې پوه شوئ چې آوټلاین څه دپاره استعمالېږي آوټلاین خپله دې ته آوټلاین وایي لکه یو ځل بیا ورته اخره کې تاسو ګورئ هر وخت چې مثال یو کورس ته لاړ شئ او مکتب ته لاړ شئ براوشر یې مخې ته ایښي که نه ته ورته یاره زه کمپیوټر شروع کوم کمپیوټر آوټلاین راته وښیه چې کوم پروګرامونه دي هغې په دې ډول مثال یو آوټلاین جوړ کړی وي سی آی ټي ډي آی ټي ایم او ایس همداسې مثال جی ډي ګرافیک ډیزایننګ سرټیفیکیټ ان ګرافیک ډیزایننګ نیټورکینګ داسې مثال بیا ډي آی ټي کې ذکر کړي وي چېرې ډي آی ټي کې ورډ پروګرام شو ایکسل شو مثال پاور پوینټ شو په دې ډول لیکلي دغه ډیزاین د څه نه جوړېږي دا د آوټلاین په ذریعه جوړېږي نو دا خپل آوټلاین دې دپاره استعمالوه ویو کې بل دی ډرافټ مثال دا ډاکومنټ تا ته په ډرافټ شکل کې وښیي ډرافټ څه معنا چټل ګوره ډرافټ شکل کې درته شو کېږي که نه پیج نمبر به هم درته ښیي هر څه به درته پکې ښیي واپس پرنټ لیاوټ زیات استعمالېږي پرنټ لیاوټ رولر دې وښیي که ونه ښیي دا خطکش د پیمایش دپاره استعمالېږي یو افقي خطکش دی موږ سره بل عمودي دا اکثره ټپ بټن خو مې ویلې که نه جمع دپاره استعمال شو او که نه ګریډ لاینز دا خطکش وښیي که ونه ښیي ګریډ لاینز دې ته ګریډ لاینز وایي دا د نقاشۍ یا هغه دپاره استعمالېږي نیویګیشن پن دې ته نیویګیشن پن وایي یو لغت پیدا کوي فایند که زه ورته ویډیو لغت فایند که درته پیدا کوي پیجز کې راته ریزلټ وښایي په کوم پیج کې دی په دې کې ریزلټ یې راته شو که په کوم پروګراف کې راغلی درته یې ښیي
همداسې دا د نښې ټیک مارک ایسته که نیویګیشن پن به نښئ زوم څه کار کوي صفحه نږدې کوي دلته اوس زوم مثال را نږدې کول که ګوره موږ تاسو دا زوم ویلی دلته زوم کا زوم ان کا زوم آوټ کا د زوم اخري اندازه څو ده 500 کمای څو ده 10 اوس 10% زوم ده که نه ته یې زوم زیاتی نو زوم ته رایشه زه ورته یم چې یاره زوم یې څو کا 100 کا 100% زوم کا او که نه زه ورته یم چې نه 200% زوم کا اوکې کا څو فیصده زوم شوه 200 همداسې زیات هم زوم کولی شي ګوره اخري دلته مثال 200 پورته ورته 400 زوم کا انټر کا څوم شو زوم 400 همداسې دلته رایشه ګوره پیج ویټ دا پیج راته په کوم ډول کې وښیه په پلنوالي شکل کې اوکې کا ګوره وایټ شکل کې درته وښوده که نه ورته یم چې نه زوم ته راځم زه ورته یم چې یاره ټکس ویټ د ټکس مطابق دا ورکه پلنوالی راته وښیه ګوره د ټکس مطابق درته وښوده که نه ګوره د ټکس مطابق به پلنوالی د جوړ کو یا زوم ته رایشه ورته چې نه هول پیج ټولې ورکې راته وښیه اوس دلته لږ لیکل زیاتومه انټر ګوره دلته ورته یم هول پیج ټولې ورکې راته وښیه نو پیج استریشه هول پیج باندې کلیک کا اوکې کا اوس تاسو وګورئ ټولې ورکه ورته په هول شکل کې ښیي که نه یا مثال ته رایشه ورته چې داسې مه کوه منی پیجز څو دانې وه ټولې ورکې راته په یو سکرین وښیه دا واله منی پیجز همداسې زوم یې څومره غواړي ورته یې زوم یې نارمل څو دی خپله نارمل د زوم حالت 100 دا واله 100 مثال تا منی پیجز انتخاب کړي ته ورته چې 1 پیج راته وښیه یو پیج نو 1 پیج باندې کلیک کړه یو پیج به درته ښیي ملټیپل پیج څو دانې ورکې راته وښیه دا واله ملټیپل شکل کې وښیي یا پیج ویټ پیج په پلنوالي شکل کې راته وښیه دا واله ویټ شو نیو وینډو دا یې سبا درته راشي